زه مناظره کې ناست یم. زما اولنۍ مطالبه دا چې 50,000 روپۍ قانونا اصولا جمع کړي. اول نمبر خو هلته بلال مولوي صاحب زما په نوم باندې یو پوسټ لګولی او چیلنج یې کړی چې زه مفتي ندیم صاحب چا تیار کړو مناظرې ته 50,000 روپۍ انعام. نن زه مناظره کې ناست یم. زما اولنۍ مطالبه دا چې 50,000 روپۍ قانونا اصولا جمع کړي. بیا که زما خوښه وه وروسته به ورته زه جمع کړم انشاءالله. تاسو ماشاءالله مه وایئ خیر دی. دویم نمبر د هغې نه پس بلال مولوي صاحب په کار دا وه چې خپله کومه دعوې ما سره لیکلې وه په شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصولو په رڼا کې به تکفیر کولی شي. په کار دا چې هغه اصولو ته راغلی وي. هغه اصول څو د دې عبارت نه دا لازمیږي هغه به دا یو عبارت چې د پیش کړی وي په کار چې بدی کې توهین ښودلی وي په کار چې بدی کې کفر ښودلی وي. دا خو لازم المذهب هم نه دی. فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او دې ظالم د یو عبارت نه کوم عبارت چې پیش کړی دې نه کفر وښایي هغې لپاره بل عبارت میلاوي. که په دې طریقې تکفیر کېږي ستا په نسبت د ټولو نه اول صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي. زه به انشاءالله اوس د هغې یو مثال د وروسته پیش کړم.